څوک چې سورۃ الفاتحه وای او سورۃ اخلاص سره درې کرته وای او مړو ته دی وبخو دیږي هر چاته چې دی وبخو یو یو مړی ته الله په جنت کې یو یو بنگله جوړای نو چې لس مړو ته دی وبخو سو بنگلې لس دی وین کې ته لس ور کوي وین کې ته سو ور کوي یو حدیث کې راغلی دی چې څوک سورۃ الفاتحه یو کرته وای الحمدلله اول قل هو الله احد لس کرته وای او مړو ته وبخي نو الله تعالی یو یو مړی ته یو یو بنگله ور کوي سو مړی ته او چې د ټولو ادری خلکو ته دی وبخ نو یو یو ته بنگله ور کوي تا ته به څومره در کوي څومره چې مړی نو والکه چې په دیره تیریږي کنه نو دعا ورته کوي او سورۃ الفاتحه وای ها او هغه ور بخای ښه طریقه درته زه وښیم ځان سره سټاک دی سټاک څنګه دی سټاک کینه یو ځل الحمد وای لس کرته قل والله احد یو شو کنه بیا کینه بیا دا ځان سره وساتئ بیا چې کله لاره کې زه یوه دیره کې مړی قبر راشي بس هلته به یو ور وبخي لس کرت دې ویلی که نه ورته چې یا الله هغه اول کرت مې چې ویلی و نو هغه دې مړي ته مه وبخ دې دیرې ته بیا چې بل راځي دویم کرت مې ور وبخو هغه چې دریم راځي دریم کرت داسې سټاک ځان سره ساتئ دومره ډېرې بنګلې به مو شي جنت کې ښه او دا مړي هم درته دعا کوي چې الله دې خوشحاله که طالب جانه تا خو موږ سم ماړه کړو که نه پوهېږې نو دا اسانه لارې دي ښه